دغه سوداګریز مرکز په مزار شریف ښار کې جوړ شوی او اوس د اوړو او غنمو د بولي څانګې په پرانیستلو سره د هیواد د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې په رسمي ډول خپل فعالیت پیلوي. در سطح کشور اولین بار است که یک صنف معیاری و بولی که در اینجا افتتاح شد. اینجا کنترل نرخ میشه، کنترل کیفیت میشه. فعلا اولین بار از بسط کشور همین معیارات تطبیق می شود. د څلور ډوله بولیو مرکزونه په نظر کې نیولي دي چې اوله بولۍ مو الحمدلله نن د افتتاح ورځ ده چې د وړو او د غنمو د بولۍ دپاره دی چې دا په تن دپاره موږ دا ځای و تاسو ته په نظر کې نیولی دي او اصلي د څلورو بولیو دپاره زموږ ځای د پروژې په دې سر کې چې هره بولۍ تقریبا 1000 متره مساحت لري او ارتفاع هم 6.5 متره ارتفاع لري. د بلخ مرستیال والی او د اسلامي امارت یو شمېر نورو مسؤلینو د دغه سوداګریز مرکز جوړیدل د هیواد د اقتصاد په وده او پرمختګ کې مهم ګام وباله او زیاته یې کړه چې اسلامي امارت د سوداګرو او پانګوالو ملاتړ ته ژمن دی. نهایت افتخار از همگی ما و شما خرد کلان از تمام ولایت بلخ می افتخار است امروز که این چنین جای تجارتی مرکزی امروز اینجا جور میشه. همگی مردم چی ولایت بلخ چی هم جوارشن همگی از فایده میگیره. تجاری ما بالخصوص که در این مزار هتل سرمایه گذاری کردم الله کریم این خدمتشان به خاطر رضای پروردگار و به خاطر ترقی این کشور ما و شما بگردانه. له بلې خوا د هیواد یو شمېر سوداګر په دغه سوداګریز مرکز کې د غلو او اوړو د بیو ټاکل یو نیک ګام یادوي او وایي چې له دې وروسته به په هیواد کې د غلو او دانو بیې له دې سوداګریز مرکز څخه ټاکل کیږي. اولین مارکت استاندارد بین المللی و وسط کشور ما شما به لطف خدا در بلخ باستان افتتاح میشه. بازار تاثیر بسیار مثبت تاثیر خوبی را در تحت افغانستان داره. تعیین کننده تماما نرخ بولی آرد غلجات افغانستان مقیم مزار شریف است. یگانه چیزی که جلو احتکار میگیره موجودیت این بازار بولی است. بولی هغه سوداګریز مرکز ته ویل کیږي چې د سوداګرو د توکو بیې او کیفیت پکې د پلور لپاره ټاکل کیږي او اوس د بلخ ولایت په سوداګریز مرکز کې د بولی د پرانیستل کېدو سره سم تمه کیږي چې د هټیوالو او سوداګرو لخوا د غلو په پلور کې د احتکار څخه مخنیوی وشي.